بسم الله الرحمن الرحیم. نن زه تاسو ته یو داسې دعا ښیم چې کله هم تاسو دا دعا په میاشت کې یو ځل وایې نو ثابته میاشت به تاسو د تمامو آفاتو، تمامو مصیباتو، تمام چې دی بلیاتو او ناګهاني آفاتو نه په امن کې اوسیږئ او ډیره مبارکه دعا ده. نو پکار دی چې دا دعا خامخا په میاشت کې یو ځل خامخا وایو. دا کومه دعا ده؟ راځئ چې دا دعا درته وښیم. کله چې هم تاسو نوې میاشت ووینئ، د نوې میاشتې سپوږمۍ ووینئ، نو ډایرکټ ورته دا دعا وایئ. دا دعا زه تاسو ته پر سکرین باندې لیکمه، چاته یاد نه وي دغه ځنې یاده کوئ. اللهم احله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله. دغه مبارکه دعا چې کوم یو انسان د میاشت په شروع کې ووایي چې کله سپوږمۍ چې کوم دی سیکي او دا دعا ووایي، ثابته میاشت به دی د تمام مصیبتونو، آفتونو، ناګهاني آفاتو د هر څه نه به الله جل جلاله محفوظ ساتي. یو دویمه خبره دا ده چې کله یو انسان د انسان نظر په پوره میاشته باندې ولګي نو هغه دا دعا خامخا وایي: اعوذ بالله ومن شر هذا. دا مختصر دعا چې کوم یو انسان چې کله په سپوږمۍ باندې نظر ولګي او دا مختصر دعا ووایي نو الله جل جلاله به دغه میاشت کې د مصیباتو نه محفوظ ساتي. نو پکار دی چې دې باندې مونږ هره میاشت کې په خپل عمل کوو او زمونږ هغه وروڼه چې هغوی ته د دې دعا او د دې د فضیلت پته ورته نه وي چې مونږ هغوی ته هم دا دعا وښایو چې هغوی هم د دې نه مستفید شي.